دی. خو زما د په خدای قسمی چې واحده ډله په ټوله پاکستان کې جمعیت العلماء ده چې چا سره 2000 روپۍ فنډم نشته. که دا نه منئ تاسو 2000 وای غلام کبش بردارم نه زردارم نه پردارم هیڅ نه لري. واحده ډله په دې پاکستان کې جمعیت ته چې په اعتبار د دنیا سره دانه درک نه لګي، لیکن په اعتبار د قوت سره داسې درک لګي چې هر کایه چې په پاکستان کې پلټاو شوې ده نو هغه سیره د مولا په سر ده. هر کایه تاسو خیال را نو جمعیت العلماء اسلام هم په دې ملک کې د اسلام په نوم باندې کینډیډیټانو درول او هغه کینډیډیټانې څوک اعتراض کوي چې تاسو ګیرو والا ولې ونه درول. ګیرو والا نو ګیرو والا هم ځکه ډېر ونه درول چې مفتی محمود ګیرو والا او درولی نو بیا زیا خرید کړل. نو اوس په دې بیګیرو تجربه کوو. څه شو اوس په دې بیګیرو والا او تجربه کوو چې ګوره کدا چرته خشي ایو ښځه وه چې واده شوه د میړۍ پوزه نه وه نو ښځې ورته ویل چې خدای دې ورکه که ته خو بې پوزې میړه له ورکړې ویلې خورې دوا کوئ اوس دې دا بې پوزې خدای راته ښه کي نو چې په قسمت مې لیکلی. نو دا ځل تجربه مونږ په تاسو کوو او دا مې ایمان دی او دا مې یقین دی چې ګیرې خو یې نشته لیکن ایمان به مضبوطی. دا مې ایمان دی چې ګیرې نشته لیکن خرڅیږي بنا. دا مې ایمان دی چې ګیرې نشته لیکن ضمیر به نه خرڅوي. او نن په دې زرګر آباد چوک کې زه خدای ستاسو د غلام علي ترمنځ کوم چې که درته د جمعیت د پالیسی نه خلاف هر پیشکش وشو او تا د جمعیت د پالیسی خلاف وکړو نو ما ته د خدای عظیم قهر ته سپارلی انشاءالله بچ کېږي به نه. هغه ورځ مې ډیرو کې ووی مال کفل رحمان فیل شو نو زه به سیاست نه کوم. د دې قوم سیاست بیا زه نه کوم چې د مفتی محمود غوندې سړي زوی فیل شي نو مال ډیرې د خدای په سیند یوړي. چې فل رحمان غوندې نر غازی بہادر شجاع مارشل الله سره ډغرې وهون کې د مارشل الله په دور کې په جیل کې پریت اوسیدون کې هغه غوندې سړی ډیرېوال فیل کی د تالی سټو د زیاده پاره د روټي خلاصو د پاره د ضمیر فروشو د پاره د خانانو نوابانو د پاره بیا د ډیرې خدای په سین یوړې کی زه